رسول الله مبارک ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله مبارک صحابه ته یو ورځ واقعا بیان او ته فرمایل اے صحابه الله د یو بدکاری او د فاحش خزه مغفرت په یو وړوکی عمل باندې کړ. دا بدکاره خزه وا فاحش خزه وا په لار روانه وا لاره کې یو سپی دی د تندې د وجې نه جبر وباسلې ده اوبه نشته خوا کې ورسره کوی دی دغه زنانه چې راورسېده ویې کتل چې یاره کوي سره خو کوي کې اوبه شته دی لیکن سلوخی نشته چې اوبه پرې راوباسم دغه بدکاره زنانه ده خپله موزه یې وباسله او په څه طریقه یې دغې خپلې موزه کې اوبه واچولې د اوبو نه یې راډکه کړه او دغه سپي له یې ونیوه دغه سپي دا اوبه وڅښلې خپله تنده یې ماته کړه. رسول الله مبارک فرمایي چې الله جل شانه ته د دغې ښځې دا عمل دومره خوښ شو چې الله یې د ټول عمر په ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږلو الله یې مغفرت نصیب د الله رحمت دا هر ټیم په جوش کې او بیا رمضان المبارک کې دا داسې میاشت ده چې هر سړی په دغه میاشت کې په الله خپل ځان وبخي او د رسول الله مبارک د جبریل امین علیه السلام په خیرو باندې امین دی. جبریل امین فرمای یا رسول الله هلاک دي شي هغه سړی چې د رمضان المبارک میاشت عمومي او مغفرت یې ونشي نو د دې وجې نه د دغه میاشتې قدرداني وکړئ دغه میاشت کې خپل ټیم ټیبل جوړ کړئ تلاوت د پاره خپل ټیم نفلونو د پاره خپل ټیم ذکر د پاره خپل ټیم خدمت خلق د پاره خپل ټیم هر ټیم دا تقسیم کړئ گپ شپ د پاره خپل ټیم خوراک د پاره خپل ټیم دا ټیمونه تقسیم کړئ ځکه دا یو میاشت او دا ټریننګ دی یو میاشت دا یو میاشت چې د څنګه تېره کا بقایا ټول کال به همداسې تېرېږي که یو میاشت کې د پځان خواري وکړه د نفس علاج دی وکړو باقي 11 میاشتې به هم انشاءالله ښه تېرېږي دا مونږ او تاسو باندې چې دا د الله فیضان دی او دا رحمتونه دي دا صرف د گنبد خضرا د مکین کمال دی دا ما او تا ته چې الله عزت را کړی دی دا د سردار دو جهان برکت دی دا ما او تعالی چې الله رزق را کوي دا د گنبد خضرا د مکین کمال دی دا ما او تعالی چې الله اولاد را کوي دا د رسول الله مبارک د دعاګانو برکت دی دا ما او تعالی چې الله د دنیا مال اسباب را کوي دا د رسول الله مبارک برکت دی زمون خپل کمال شته زمون هیڅ کمال نشته لیکن د گنبد خضرا مکین خپه دی سردار دو جهان په خپل روزه مبارکه کې زما او ستا نه ګیلهمند دی لیکن مسلمان کې احساس نشته مسلمان بیا هم غافل دی ایو شاعر وای ډیر افسوس سره او د امت محمدی تصویر کینچ کئی او نقشه بیانی چې امت محمدی کم مقام لره ورسید د امت محمدی سے حیثیت او اس سے حیثیت پاتې نو شاعر وای وای ناکامی متاع کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا